موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وی چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړي انتها ته ورسېد. و چې یو انسان را پاسي او هغه وی چې زه خدای منو دینه لوی سرکشي خو بل څه کې دیش یا الله ورزم خو او بادشاہ دی زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره به ځي هارون وزیرا، دا به ستا وزیر وي او ستا ترجمانی به کوي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته پې ګډې او چیلی سره دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کی که د ده حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه، تماشه کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو ورور څوک یارو مددگار نشته او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده، ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی، دنیا یې مرګرې ده. دام زړه وکنه او دام جګره وه چې د بادشاہ دربار ته ورځي او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي، ته خدای نه یې بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږه دلې خدای راستی که بابو ته وویلې شو په یوازې ځان. موسی علیہ الصلوۃ والسلام فرعون ته ورځه او بادشاہ ته وایا چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویل چې ولی زه خدایم ته خدای نه اول راویلی سی خو چې راویلی سی قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دې وغورځوه د فرعون دې مخې ته، چې د امسا یې د هغه دې مخې ته وغورځوله یو لویه اژدها ترې جوړه شوه. دومره لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه یې د فرعون په محل پرته وه، دومره یې دا خوله واضح شوې. فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرتې په دستونو تللی د یری 400 کرتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه ما لاس ورواچو خو چې لاس ورواچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه
فرعون ورپسې لښکرو چې رانیسئ موسی سره د مرګرو مخ کې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغه اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته ویل یریږه مه اضرب بعصاک البحر، په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له پې ټک ورکو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې، 12 لارې. موسی سره د قومه پکې ورګډې شو. د خدای د انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو، دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو، 12 لارې. په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کومه چې دا خوانه لارې خلق چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوي، نو دوی به په لار کې روان وو، یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري چې هغه زمانه اخوا خلقي چرته وړي نه. نو عرض میں داو عزیزانو چې دا معجزه وه